ستا په یاد کې شي اوږده د هجر نایټ ستا په یاد کې شي اوږده د هجر نایټ کله واوړم په لیفټ کله په رایټ او زما رنگ به ولې یلو یلو نه وي زما رنگ به ولې یلو یلو نه وي چې د یار میاننګي د ریډ اینډ وایټ او که ته هر سهار سوې نو زه ویم رایټ انتظار مې درته وکړو تمام نایټ ایوري ډے دې په کوڅه باندې تېرېږم د نقاب نه دې ښکاره که دا مخ وایټ او هغه ډې په ما اختر وي زما یاره چې زما په سترګو ولګي ستا برایټ او که ته هر سهار سوې نه زه به یم رایټ هر یو ټرک ته د سامان په نظر ګورو دی راشن ته د ایمان په نظر ګورو چې یو ځای هم د راشن را نه خطا شي دی عمل ته د نقصان په نظر ګورو دا کولر راته د غېږې بچی ښکاري دې پنکې ته د جانان په نظر ګورو سواته کبونیر دی او کدیر ټول په مردان دی منګه کډواله یو خپل وطن په مونږ وران دی زمونږ ارادې د تارترې نه هم راښکته شوې جاړې مخلوقه زمونږ ارادې د تارترې نه هم راښکته شوې جاړې مخلوقه یو شی مې یار دی خو بهرحال زمونږ په جړاګانو خپه شوی ټول مردان دی منګه کډواله یو خپل وطن په مونږ وران دی او ځکه وران دی منګه په خیرنو سترګو خپل وطن ته وکتل ځکه د بونیر د سوات او دیر خلک راووتل نو ټول دی راوتلی که بوډا دی او که ځوان دی منګه کډواله یو خپل وطن په مونږ وران دی منګه په راشن کې دا شعر نه وایي بیا به تخته تازګي چرته تورچه 3 پاو چاینا جباده جی تورچه 3 پاو شینچه نیم پاو تورچه 3 پاو شینچه نیم پاو سم شینچم لاچه و چقو پیسو سی شوا اسمان شینش داسې یو کار وځي چې یو کس ته خلک ډېر شي راغونډېدل چا تپوس وکړو تا ته د دنیا ولې راغونډېږي دا ولې وی چې خبرې کوم یاره شپېلې د خولې نه وځي سپایما خیال دی نه دی چې خبره کوم شپېلې خلک به راغونډ شي چا ورته ویل که داسې کار وکړو ډاکټر لاړ شه ستا په دې مرۍ کې څه ډیفیکټ دی کیدای شي علاج دلې وکړي ډاکټر له تللی دی سلام علیکم چې خبرې کوم ډاکټر صاحب شپېلې وهمه دا اوس خپله خبره هم نشم کولی دقه دا مرض دی
ډاکټر صاحب باندې مې یو مرض و هغه به د یو طرف کوږ و دا د کلي نه ته د کوم ځای نو د کوم ځای نه راغلی لرې که نږدې اوس راځه کښېنه چې علاج دله وکړم سمله سړی سمله علاج یې ولې وکړو راووتو 4-5 ورځې پس ملګری لاړ وی بھائی اوس څنګه یې هغه ورته لکه راشه دې خوا چې راغی وی څنګه به وی یاره وی چې کله ډاکټر صاحب لاړم نو یار ایک نه شد دو شد هغه خپلو دا را باندې پردی ولګېد د تور چې 3 پاو شین چې نیم پاو تور چې 3 پاو شین چې نیم پاو لا چې وچاقو پیشو سی شو اسمان شین شو سم شین چم بازار ته راله مجید دړې مړې ماتې دي زمونږ یو ناظم صاحب او تحصیل ناظم صاحب هغه د دړې ماتولې چې نالۍ پکې ښکاره شي ټول یو به دوکانونو ته نوځي زه رالم یو کس ماته وی ته په ټي وي کې راځي او په یو شي کې راځي او بل شي کې راځي نو ته څه ووایه ما د چا دړې د چا بوډونه مات شو د ډېرو ډېرو دوکانونه مات شو دا په دې قوم باندې یو ډرون حمله ده د بازې بازې هوټلونه مات شو ما په دړه باندې تاوان کړو هغه زمانه کومېټې ما تکړه ما په مهنت سحر ما خام کړو هغه زمانه کومېټې ما تکړه د چا پیالې هم چې نکونه مات شو د چا دړې د چا بوډونه مات شو سړي په سترګو کې دا غټې غټې اوښکې رالې ما یې سړی راتاویږي ما یې ګړز ورکه دړوله یا ګړز ورکه دړوله دا بوډونه ټول هټاو ګړز ورکه دړوله دا بوډونه ټول هټاو پیچھے پیچھے جاؤ خانہ پیچھے پیچھے جاؤ اور پیچھے پیچھے جاؤ خانہ پیچھے پیچھے جاؤ میں بس کرو را بس کتا پہ ډیره مزدوری وکړه بس کرو را بس کتا پہ ډیره مزدوری وکړه اوس بشي د خیره تم 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 اوس بشي د خیره دا روډونه ټول کولاو پیچھے پیچھے جاؤ خانہ پیچھے پیچھے جاؤ اور پیچھے پیچھے جاؤ خانہ پیچھے پیچھے جاؤ